هغه چیرې خندا نوم بدله سکل شاروخ خان نوم بدله کېدم زه شاروخ خان انډیا دپاره ډېر غټ خدمت وکړو جودیګن بدله کېدم بچیه جودیګن دیلو کمار بدله کېدم دیلو کمار جماعتي جن بچې دې جماعتي جن بچې دې له خدای مرګ راغلی او ته مې وایي چې چاڼه مه خوره چاڼه به عادي ده هغه هلک اوس پیزونه اچوي ما په کیلي خوړلې وي تا نه یادوم ښځه دې یادوم اب بیا پی ورکوي نو هلک بیا رنګارنګ پیزونه اچوي خوبه بعد خدای مسلمانی دستی کنه داسې کار کوو د کلي موري ته وایم اولاد چې ګل ته موري ته چې غوږ کې ولادان وي کنه وای دا خو مې د بالکل د ذهن سره غیږ ته اچولې ده ته په سترګو دې لیدلې نه دی والله موږ دغه پیلنې بچی دی نو جاري مړې خدای پاک پروردگار تا خزینه زیاته سخت ورغو زنګور وڅو ته وڅو او دا ټول زه تاسو نه ولا مشه سړی چې باندې ولا دا جګور خو راولم په سفر کړی به غیر سره لاغور خبره کوم هغه خدای سودره چی الله ته دې ورکړه لکه نه ګورې خلاص شو دا کار ټول تر اده کنه څنګه دا ګل په دې میله کې چیلې ډیر زیات ارزان دي زه به کې چیلي نه لالو دا اوس ګوره نه لالو پکې بس مال الله پاک ګیرا کو خپل به غټ شي یاره کنه د مسالې نه خدان خبر کنه د جنې بسر یو چیلې د الیک بسر دو چیلې دي او چې دا چا وس نه کیږي یقین بس دا مسلونه تاسو خبرې صرف را باندې چیلې لالو دا خو مساله ده چې دا چا وس نه کیږي دا ماشوم به غټ شي په خپل به دوه چیلې لاسي تاسو د دې خبرې ځان به په خپل لالې چې غټ شي کنه مړه صرف د پیدا کولې بدوي اوس چیلو ته نشي بس الله راکړه الله براله د چیلو پیسې هم راکړي بس خیر دی ستاسو د قسط به وسلالم د او قسط ته ما ته صرف ده ووایه لږ صبر وکړه ته دا نومونه څنګه غشي ما خو زه ستا پر اواز باندې راپاسېدم کوټې نه که نه د تاسې وایي څو نومونه ولېږدم ما ویلیا ولا شاروخ خان دم انت بالمازه بچیا ده بالمازه بچیا یا ولا جدي غني دم ولي پاسم بیا څه چل دی نه ته شون بیا جاړي نه جاړي بس پرې رنګو کې پروت دی دا به کله جاړي او کله بخان جانو خیر ته به د شوی جانو ته به د شوی دا خو څنګه د بسو کو د چې بیمار ده یاره بس کنه پورې ده خبره مړ سره بس دوبر ډولم کتل دی راولې را بغوي پړي اے خدای پاک دې د بچی پلار کړو خدای مې دې خور دواګانې دي ګینه ما تا ته ګورو سر ته ګورم ودا الله پاک رحم دې پما دا الله رحم دې په مامور خبره مې ده کوله وایا چې مال اوس بخي کنه ولې پتا څه چل ورځي چې وشو خدای دې رنگ وکړه خزر دې شي کړي پاسه مونږ تاسو کو فلم دې کا پاسه خیر چې تاسو مې کو کنه لګا لکه کور کې خیر ګورم بارمونه شرمې بعد خبره چاته کې په شرمونه باندې شرمې ټول عمر مې دا یاد عزت وخت درته تا دا یا وخت کو مړه دا یا دسی بابا څه ما ویل کنا چې کست پیسې بالور کې خپل غوټه حقیقت پکې یا وغم په شادي حال کې چیلې بالالي کو کسي چیلې غټه میخه په پکې حلاله یا وای نور لورو وای ګور پلار باندې په کور کې چې په پیله زل خوشحالي رااله او پیله زیدي دي اوس ولا وخت اوس ولا بچي وخت کیرا اوس په دغه ګور په دغه باندې ګور او تاسو ښه ډېر دنه دي تاسو د قصه ولا منم دا ټیک ته جانو دا لا څنګه غره بے غیرت انسان نور باندې غټيږي د تنين د خر په راکیږي مړه قرقونه تبم نو غټيږي اوس په دې د چا خزه در نه کړو زما خو بیا دا د خو نه وشو کنه دا مړه لګي نوم به زما په خوخه دې زما په خوخه زما ته خدای ما که تاسو د برا ټول عمر به خرابي ګډي وډي نوم به ولا زیګ دم زو استاد ته الله ما که ټول عمر بیا خیر غواړي تیز आवाज مکو خیر دې تیز आवाज مکو په مزه دوايا نوم به ولا زیګ دم او ډیر یاد سړی دی ته دا نوم خو ورا کنه سدي چپ زه ته پرې دا خدای مو سره خپل خوخي وایا کنه مات موري سه براولو شل کاله مو پسې مونږ کو او هغه چې کوم نوم راکو
بخت رحمان ولا کېده ځه ماړې ولې بیا به تشې کنځلې کوي نو د هغې نه ولې بیا پرمنکسکر ولې نه کړو ها تشې کنځلې یې مور یم که نه اوس زه به ولې نوم او ږدم زه صحیح ما ولې زه کرپټې یم خو پلار یم زه به ولې نوم کېدم که نه ولې دا خو ګوره زما زه به خپل زوی له نوم غټ نوم به ولږدم جج مج د جس پرېږده زه به مې خپل ورور سره په اول سلا کوم چې د هغه کوم نوم خوښ شي هغه به راشه خو ته ودرېږي بس هغه جنګي دی او د له بانګي کېده بس یو حساب شو مالې لګیا کوم د هغه خوښ شو له هغې د هغه خورایي نه دی د هغه ښه خورایي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه نه دا راته ووایه دا په دې کور کې دا ماشوم شوي خو هلته شوی دی دا په هسپتال کې شوی که دی نه هسپتال کې شوی دی هسپتال نه به له نوم راوړو بس ها هلکه شینا ګوره دا نه ډبه مې درکړي ګوره ښه ته خو ډب راکړه ځه هلک را پاسې ګوره هلک را پاسې وي ته په دې زوی خفه کېږي دغه شان زه په تا خفه کېدم یې بې خونده چې لږ به د بچګو دله ای بزا ای بزا بس خدای دا هغه وخت کې زه نه پیدم اوس پیږم زه ځکه په زوی باندې خفه کېږم ښه خورې ما ته خو دا ټول ستا په شان دي زما په شان دي وایي خدای دې ستا د سوري نه مستعفي ولې ما ته تللی دی ما ته تللی دی زوی زما دی او تاسو په شرطونه کوئ منې که نه مور ته چې هغه ټول ما ته تللی د خدای مسلمان دا کې دا میدان ډاکټر ما ته وی ټول تا راتللی دي نه منې دا د تورې په مرۍ ولګلې کېږي ما مړ کوم یې ولې او ما د الله نه سوال کړی ما ویل خدایه داسې زوی خو چې د سره رانه کېږي دا راته وویل چې جوډه وله چا ورکړې ده ماما دې بس غرق دې کو که نه غرق دې کو غرق او تباه دې کو چېرته د مولا چوټه به دې ورکړی وی نو ته هیله بیله د قرقوري چوټه ورکوله مړې اوس به غلي دا به غلي ګینې ته به وینې زما زوی به اوس غلي موږ خوی الله راکړی موړ خوی نه وږی خوی در کړی دی مړه غلاګانې او ډوک ډوک دروغ هغه بل ورځ یو سړي ته ویل زما روغه ده وایي هغه بل رانه دوه لکه غواړي دا اوس یې په پنځلس کې ده زه وکړم که نه هلکه هغه په دوه نه کوي ته یې ولې په پنځلس کې خورې پیو کې مې داسې ګوته لنده کړه زه مې داسې راوې کړه او دا پیو ما ګوته مې په خوله کې واچولې بس تباه و برباد یې ته اوس ګوره نو ته خدای مسلمانه خاص ستا زوی شو نو زما څه شو دا خبرې پرېږدي دا نو څه دا خبرې پرېږدي ما ویل ماما خپلې د سرو ګوتمه به ولې ته جوړه کړې زه به وله جوړه کړم او بل دا چې ولې نیا خو دا نیا کور ولا کوي نیا یې مړه د هغه د الله وبخښي اته واړه چې بسونه دې نصیب شي داسې کار دی د سقاط هغه صابون دی چې هغه ولې شینا سپیا کورس سپیا ویل چې دا مخه شینا بس نو مې ماپ کا نو زما راځي به روپیا مې لګاوه بس منګه ما کړی دی کور وکړه بیا مړه چې زما د زوی په کېدل نه کو د دې څه نوم دی اوس حق چې ته اوس خرچه ونه کړې نو زه په تاسو کوم اجازه ده باندې اوسه مړه کسي مکه کوي اوسه دا کومې د رسول روپیا درنه دا د 100 روپو ماشوم دی مړه په 100 روپۍ خو والله کو نه نو نسته موملې دا نیازبین دی او ویخ واخې نو پام سورا پام زمو ورکه جوټه واه ته به داسې کار وکړې نه داسته یو ډول پنځلس سوټونه به ورله روړیان د هلکانو دا به الله بربند نه پاتې کوي دله به دله زه دونه سوټونه راوړم چې دله به زه اوس دوکان اچوم دا دوی مرز ده چې هلکه مروستي الله هم په سر سترګو ړانده که دا کلي دا کلي په سر دا راغشتي جګور پسې ودم شاه ورشه که نه اوس تازه نوریا شو ښه هلک لاړی زلمی شو سبا به جامد کوي دلته اوس ځان وریا شوې نن ته تاسو کې تاسو کې ډېر زیات دغه دی که نه عقل او تمیز راکې ډېر دی په کار چې ته تللی وې تا پاټې زه مرو د خپلې ښځې سره پټه شانسلا کوم وکړه سره د هغې هسې جن لان چې نوم ورله څه کېدو جج مج مجالي خان نه نه دا نه زما ډېر خوښ دی جج مج مجالي خان دا خو ډېر ښکلی نوم دی دا به ورته اخلي څوک څوک دې ورته نه اخلي که نه څوک ورته کنځل هم نشي کولی چې جج مج مجالي خان والله نه نه زما پر نوم هم سلا نه ده ته چوپ شه مړې ته له غني شکر نه اوس خو موږ له الله زوی را کړی دی که نه نو وایي نو زما نوسې نه دي ستا نوسې دی بس زمونږ زه نوم وګورم بس دا به زه کېدم زمونږ هم سم نه دی دا ستا نوسې شو زه چې دي دا ماړې نه کوم پرېږده دی خوشحالۍ باندې پوهېږه که نه اوس ماړې زه خو یم چې به دا نوم ورکړو دا زما ډېر خوښ دی دې باندې بیا زه ماما سره سلا کوم ته څه شي به ماما سره سلا کې خیر د ولې کو یو چیلې را سره ومني په دې نوم کې نه دونه نه دی داسې حساب دی که نه زما به دا نوم خوښ دی که دا وي او که نه ماشوم راځه که زه به مې نور کړه زما خی د هغه خپله ډېره نشته د بل په سفرونو کې هلته پروت دي په پټو کې نو هغه به تاسو الله نو هغه سره ټایم نه خپل کور د پاره ورشه لږه چای به دې راله پخ کړی وی وچه چای به کې لږه کم واچو ګوره ماله نه ده ښه پاسه
پاسه پر دې خو دې په سومباره کې راځي کور دې مارچ ته نه په خځه سره دې پیوک دې کړي شي په زما چیو کې راله پاتې لګي کمی واچو نو ګره راله نه ده خخه زه ته چې راسل بیا او هیڅ نه چې راځي ځان سره مټۍ خډېره روړه دا لږ تې راته په سر وخېجو تم پیوک دې کړي دې لته موري هغه ترکاري کې تا وختي مرچکې اچولې ما له مرچکې اچولې اسی ته پوښتنه نه کومه کړلو تا ستندر راپوتې مرچکې دې ښځې له نه دې خو تا له خو ښه دي و زما چې زوی شوی ولې دا د رنګ رکت زوی دې د ښځې شوی دی زه لکه زما د نه سړي بچی شوی دی خو زما زوی دی که نه مړې تاسو په خبره نه پوهېږئ دا څه ما پیدا کړي دا خو د شرم د پاسه شرم وخته دا څلوېښتي ورسره دا شریکه کړې ده مړې هغه ساده نه پوهېږي خبره مې درته کوله ما څنګه د خو خلک فکر کله کوو هو مورد به کوم کنه کله به کې ولې څه کې نه کېس نو تاسو خو چې ما سره یو روپۍ هم نشته دی نو څوک ما د نن شرم خبره له تاسو کومه کنه موري خبره مې درته کوله دا څه وې د کلي خلکو به ما ته ویلې وي بوس تا بچي نشته بوس تا بچي نشته دا به ورته زه اوس نیغ کومه یم راشه شاهرخ خان نه راوړی شاهرخ خان ته نه که د نظره به یې کړه د دې خلکو ګوره ډېر تېز نظر دی هاو نه منې کمبل به ورته داسې کوم اوس ورته ته بو خدای بچی راکړه بو خدای بچی راکړه او ورته به وایم شاهرخ خان مې راوړی شاهرخ خان مې راوړی دغه شان دې به ورته ورته هغه دا جګون زر راولی که نه چې دا بانګ ولوي اوس چېرته ګرځو ورشه چې ته پټو کې به یو بخور کې یا به چې ته ډېره کې پروت یو ما به فیض نه به یو لک روپۍ راواخلو د چا نه زما ماما زوی نه دی هغه وای په څه غل دی هغه یو لک روپۍ دې راولی یو نیم بر نه غواړي پس چې هغه خو د ستا ورور پټې کړې وي یو نیم لکو همکې نه هغه ما ته پته لګي چې بیا منګنډ ته راوستي ما ته دلته ګاونډیانو کیسه وکړه نو ورور د دا د څلورمه پنځمه میاشته پیسې تر خوري شوي که ناروا مه کوي ورکړي بله زه پیشه وکړي ښه پیشه دا د مشرانو کار دی دې کې ته ګوتې مه وکړه اګستې د زما په ستر د لږ پې رانه ګرم که ځه اوس په څلوېښت ورځې پې ګرم که او یخني وله د چرګې وباسه او کورنۍ چرګه وله پیدا کړو کورکمان پکې ورته واچوه دقه به قیسې شروع وي ویګ بل هغه زما یخني چاله ورنه کوي یا که نه کوي په تاسو خو اعتبار نشه او ارور زما کمرې ته پرې نه دي الله دې ستا زخه کړي په دغه اړه اوبو باندې موږ څه کوو شو که نه غوټۍ ماته وخوره دې که نه طبیعت مې خراب کړي څه خوب راغلي خواخي راشه ته بیا څه چل دی ما ویلې هغه دې ما ویل چیلي ویلي په تندر لکه بوډا سړی مخې له رالی وایي دې ښځې باندې دې چېرته توره چرګ وکړو وروايو یادونه کو یخني یادونه هغه ولا ما کړی دا بې غیرته خو چې ته خبرې دي نو کورنۍ دوه چرګې مې ولا حلالې کړې او داسې دې ګاونډ کې وګوره که سره 200 پورې یو چرګه کېده نو بل هم ولا راوړه چې د هډوکي ګرم شي دوه درې به ونه راوړم دوه درې به ونه زما نه دي ما ته وګوره که مرزونه چې راځي نو وړه کړي کورکمان لږ راوړه د مړې ویلې زه څه دغه شوی خو نه یم نه یې راوړم مړې خدای دې رنګ ورکت یې که په یخنۍ چومه دا خبره کوم چې راځي یو کارټون د پیپرو راواله دا ماشوم زر زر پیازې کوي بس ټیک ته ده صحیح ده او ټیک ته ده پیمپرې به هم اوس راوړو پیمپرې به هم راوړو په ډبو پې به راوړي ولې چا خو زاړې غوا ده خو څه نه کوي الله به خیر کړي مړې لرې به پرېږدم الله دې چې به رابېږي کروزه کنه وعلیکم سلام علیکم مبارک دی شاه الله دې خوشاله کړه والله څنګه یې والله زه بیمار یم یا ولی خیر خو دې زوی مې شوی زوی دې ستا شوی دی نو ته ولې بیمار یې خو ښځه شوې خیر نو تکلیف خو ما ته مو کنه داسې خو نه ده چې لکه مطلب ښځه خو په ما ډېره ګرانه ده کنه ښه مبارک یې راغلی یم خو کاکي لږ مونږ هم وینو مونږ لې رابار چې نو لږ پیسې راکړه کنه نو هغه اوده دی پیسې خو چې راځو وینم نو ور به کوم کنه نو سبا به وینې که دا ولې ضرور خو نه زه شا به ته راوړه چې دې وینم چینګه مه کوه څه کې بعد ډاکټر راغلی و هغه لې وباسم پیسې کړي پته څنګه پیسې ګټي ولې نو ولې مبارکي به نه راکوي څه هغه مخکتون کې یادې ورې ولا وزرې را ولا شابه جار یاله ماشاءالله دا ته خو نه دی تللی سترګې یې موټه جوړې کړې ښکلی دی ښکلی دا دی سترګې شنې دي او دا خو تورې دي زه خو لا غړولي هم نه دي مړه نه ماشاءالله ښځې زړه بس الله دې د تا نیکمله صالحه ورکړه چې مه ورکوه زه پرېږدوه ای به دا مړه دی ماشوم دی که نه نو ماشومانو ته خو ورکول پکار دي
ای به ده بس لیده ده والا تک ای به ده مالا لگی دی خیر ده ای به ده خیر دی بس او بیا دی تدې لگی دی کنه مالا لگی دی لګي دي نو سکه او بیا چې مبارکې له سم مبارکې له راځو بیا ډېر خوشاله صحیح ده ده بس په مې د باندې شربت هم ولا اسکلې چې به مې د باندې اسکلې ماړه نشته عقل لګي نشته په کار د چې ځان سره رويستې وي ده به ده زلاړه مده مرو تیزن بچه ده ماما تیزن بچه ولا دالك په نظر باندې به زه ته ورسې شابه واچا نه نظر وش ډاکټر ولا څه ور یو روپۍ مې نه کړل هغه خو له سینما څه دومره شومتوب ها درې باندې چې دستن ته بری ویلو چې سنا څه هو ته واچو مخته کنه ورول ودا خو منګه څه خورم یا خدا یا پاک نو تم سړی نور ور بار کې اذان له لوګي مړ شو خو عجیب ولی نه دې کړه نو چې ما ولته چې ما دنه پټ کړل زه څه قرقره خو نه مړی بیا به چاله بار نه کې ښه ولی چې څوک پیسې ورکړي بار کوم به چې څوک نه ورکړي هغه لوي دا د کلی خلک دي سم نه ورکړي صرف ویني چې څنګه چې ماما ته تلی نه ما ټول ماته تللی ما ته صرف ویل سترګې ستا به شانتي نه دي نور وتا ته د په شان دي راځي ها یا جنې راشه کنه جاری ډېر خوشحال یم دا مني بیا به م دا وکیل ګوړ شي په شینا باندې خو به دا 2 چیلي لازمي لالو دا جګونه خدای مسلمان روزه وای ماشاءالله د خدای مسلمانی ته دلته اپن دا د مون کور دی وای چې دا بل څه سوال مې کړو د خدای مسلمانی وای دا د جګل کور نه دی هغه د ما تر دی ستا تر دی واه نو بس ټیک ته بیا هو کار وشو تاسو چې واده کړی دی ته د ما په واده سکه ته کار وای څه پس راغلی والله بس د مینې او د هغه خبرې داسې سړي نه خپله خبرې رشي دا جګل پسې راغلی زوی مې شوی ما وی چې زما خورې د هغه زوی شوی دی که نه ما وی چې په غوږ کې وله بانګ ووي ته خو لیونی او تی بوتې کله وې زوی مې شوی او کله د وراره زوی مې شوی خدای خو ما واده کړي زه مقاله کې نجي هغه چې خور سره درغلي ما تاسو له نجي مریض موږ دروستو که نه شینا ښځه زه د شینا ماما یم واده ما ته پته چې دماغ کې فرق دی نه چې دماغ کې مې فرق نه سرکاري نوکر یم جي پی ټي وي کې خو تنخوا مې مغټله جي لیونیان دي چې ته پی ټي وي کې اخسته پی ټي وي کې بستا وای شیان اخلي والله بس موږ پکې ځای جارو کوو زیمه دا جګوله دا تکینه کانته کې ما ته دې ویلو کنه السلام علیکم السلام علیکم ته که په دې غر مسه کې مړه د خدای مسلمانه بس د خوشحالۍ کار دی ګنده جګوله ولې ښه خو خیر دی دې دند کړو د شینه هغه زوی شوی دی ها ما وی چې وکه ولا ځان وکړي یا خدای پاک تاسو په کلی کې چې تاسو تاسو شي جوړه ځانو کې یا دا جګوله بس داسې خبره ده مشران خو مشران کنه زمون په محله کې هغه دوه مشرانو هغه هم تور خورو پړل بس ښه دا جګوله تا جنې مونږ پیژنده چې دا مې چې ورور مو پات شو ها دا غلور ده کنه دا ما ورې دا کنه ما ته دا ما شومه پات شو او ماشاءالله اوس ډاکټر وی غبار مګ سبق لتلی و او کنه دی خو بار د دنیا سبق وي ما خو ډیره خرچه وشو د عالم نو د خدای مسلمان نو خپل وزوم دی دا شینا خزه من بوتلی وکنه او کنه دا کیسونه کوي کنه خاطر تاسو دې لري ها کنه او نو ما ته مولې مخکې نه وي بس د خدای مسلمان دی خو دې گزارن من سره په دوايانو کې مو په پیسو کې مو نه دا خو ډیره اخلاقی ده نو ان شاء الله په عمر بوله سر کټاکو او دو چيلي بدلو غیر بم راضي بالکل او تر ازما سره نقد کلار ساده جګوله او دا اذان وکړه بس چې زړه راځه زلالم حاضر اعظم ها